نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا عزیزانو دا اللہ جل جلالہ پاغا حیران کن کارونو کے یو حیران کن کار روجہ هم دا تاسو دې ته سوچ وکړئ چې یولس میاشتې خوراس کا او دا یو میاشتې دا به ارسنه باندې اس دے کے سر آز دے نو دا اللہ پا حکمونو باندے پا دغا راز و مغزات خپوئی گی بعض علماء په دې میدان کې ډېر اسونه زغلولي دي د دې اسرار او رمایز بیان کړی دي چې دې کې دا سر دی دې کې دا سر دی دې کې دا راز دی دې کې دا راز دی دې کې دا راز عزیزانو هغه ټول رازونه په خپل ځای ټیک دي خو زما زړه ته چې کوم راز پریوته دی نو هغه ډېر خوندناک دی مولانا تانوی رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې د پنځو منځونو کې څه فلسفه ده دې کې څه راز دی مولانا تانوی رحمت الله علیه ورته فرمایل چې بچیا لوی راز درته وخېمه کوړو کې اوس پنځو منځونو کې څه راز دی نو لوی راز درته وخېمه کوړو کې راز درته ویجی لوی راز راته وخایا وی لوی راز په دې پنځو منځونو کې دا دی چې د خدای حکم دی اوس پنځه ولی کړی دي نو ورشه تاسو ته وکړه ما خبره پوهیږي ولی پنځه کړی دي ورشه تاسو د خدای حکم مزید راز کا پکې بیا تاسو کول غواړي نو تب یا عاشق او یا عاشق دړې کا عاشق سره مجال نه لري
چې هغه د معشوقې په حکم کې دا وایي چې دا ولي لري معشوقې او حکم کو چې دا کار وکړه او هغه وایي چې دا ولي نه ولی بنوي مولانا روم لیکلی دي چې لیلا او مجنون په لار روانو نو لیلا ورته تدل تکینا در اعظمه مجنون په لار کې کینولو نو 12 ورځې پکې تیرې شو د ناستو 12 ورځې پس لیلا توریات شو چې سړی روټه ورولې ګلا او ورسره چاړو لوخه ورولې ګلو چې لیلا وای چې دا روټه خو خورا خو ستاله غوینه مم پکار هغه د اغینه مخ کې او بل ملنګ ناستو هغه نوکر دا خیالو کو چې مجنون جوړدا دی هغه ته لیلا روټه را لګلې دا خو خورا خوستا لګوینه مې پکار وی خور لیلا ته وای چې د وینې مجنون مخ کې ناشته قزنیم هغه خو چا خو ورغه چې دا خبره ورته وکړه ورته روټه په ځای کې دا راوړه چاول د لیلا حکم په ځای راوړم نو دا څومره کبوړي چې دي دا بوټای بوټای دا زینې ورته غوس کړ او الوخي کې تی څومره وینه چې وته راوته ولیلا ته وای چې ستا په فراق کې نور وینه پکې وچا شوی و دغه وینه پکې و اول ستا حکم بجا راوړم او بیا غې نه پس بروټایو 12 ورځې په غزه ناس بای ناس تاسو خیال راغی عشق مطلب دا دی چې دا بنوي چې ولی بنوي مولانا روم نه تپوسو شو چې عاشقی څه ته وایي د دې عاشقی څه معنا ده هغه ورته العاشقی چیست بگو بنده جانان بودن عاشقی چیست بگو بنده جانان بودن دل بدست دیگر دردن و حیران بودن عاشقی چیست بگو بنده جانان بودن دل بدست دیگر دادن و حیران بودن عاشقی څه ته وایي د یار بنده کېدل د یار بنده کېدل زړه بل ورکول او پخپلا بے زړه ګرځیدل د عاشق اوس دا شی عملی طور صحابه خود نه دي دنیا ته عملی طور تاسو خیال راغی مال څومره دی ټول په معشوقه قربان د ابوبکر صدیق نه لوی مالدار په مکه کې څوک نو او چې ماین شو څو وخت کې ټول مال په قربان عمر چې ماین شو ارسه په قربان حضرت عمر نه لوی عثمان نه لوی سرمایدار څوک نو او چې ماین شو ټول سرمایه په قربان زما عزیزانو عرض داود عاشقی چیز
بگو بنده جانان بودن دل بدست دیگر دادن و حیران بود. اس بیا معشوقی تا سوء زلفش نظر کردن و رویش دیدن، سوء زلفش نظر کردن و رویش دیدن، گاه کافر شدن و گاه مسلمان بودن. کله چې په زلفو کې مخ وګوري د امید په تمه کله را ژوندی شي او کله د وصال جدای په تمه مړ شي. نو عزیزانو معامله ټوله د عشق ده. اوس كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم كتب عليكم الصيام. وای روزه په تاسو فرض نسی او دې کې څه فلسفه ده؟ نو اول خو فلسفي پختنه کا امریکایانو کی خو زاویه خبره ده، که انګریزانیو کی یو خبره ده، که چینیانیو کی یو خبره ده، که روسیانیو کی یو خبره ده. نو زه د پاکستانیانو فلسفو تاریانم چې تاسو د ګډې زامنو په کم رنګ کې د فلسفې تپوس کې تاسو په فلسفه پوهیږئ؟ تاسو په 15 کاله کې فلسفه معلومه کړه چې فلسفه څه ته وایي؟ تاسو خو په 15 کاله کې خوار شئ یو مچ جوړول نه دي زده کړي، یو میخ جوړول هم نه دي زده کړي، یو رشکه جوړول هم نه دي زده کړي، جاپان نه راغواړئ. سایکل جوړولو چل نه درځي، د چین نه راغواړي. ته په کومه خوله د فلسفې تپوس کې ستا د خوله د فلسفې تپوس خو د هغه قومونه او هغه ملکونه وکي چې فلسفران دي واقعي اسمان سره خبرې کوي. تا سره جوخت هندو دی، یو سل پاپړ دی یو لاوړ، سل پاپړ دی یو لاوړ، دی پښتنو به ویل پاپړ دی یو لاوړ. اوس پښتنو ته ګورو په شامي روډ باندې چې ګوري د پښتون ښځه به ګډي، چې ګوري په شامي روډ باندې به د پښتون ښځه ګډي، په کوچي بازار کې چې ګوري د پښتون ښځه به ګډي، په اخون بابا دیره کې چې ګوري د پښتون ښځه به ګډي. سل پاپړ دی یو لوړ ته ورشه دا هندو حال وګوره نن. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې ته په کومه خوله د فلسفې تپوس کې ته په فلسفه څه پوهېږې؟ ستا خدا ایمان دی چې تر اوسه پورې ستا د ملک اتحاد یو نشو، اتفاق یو نشو. ستا ملکی چې کوم عناد دی پناه په خدای. تاسو ولې نه تېرو شپو کې د روژې ورځ 19 کسانو میاشت لیدلې ده، 19 کسان او په قرآن او په طلاق گواہی کوي چې مونږه میاشت لیدلې. د دې صوبې سړی ته مې وویل چې د دې صوبې اوقاف منسټر ته خبره وکړه، رؤیت هلال سره خبره وکړه. په دغه ورځ مونږ فیصله چې کوو د قاسم علي خان په جومات کې کوو، په غازی جومات کې کوو، په نر جومات کې کوو، کوم چې 300 کاله پیرنګي سره جنگېدلی او په هغه جومات کې کوو.
ټلیفون باندې خبره ورسره وکړه چې 19 ګوان دي. بیا مرکزی رؤیت هلال کمیټه سره خبره وشوه چې 19 ګوان دي. 19 کسانو میاشت لیدلې ده. په خدای قسم کنه صوبایي رؤیت هلال واخوا چول او نه مرکزی رؤیت هلال. د صوبه سرحد په شهادت خو په تاریخ کې چرته اختر نه ده شوی او نه روجه شوی ده او اسلام په ټول پاکستان کې کو وګورئ، په ټول پاکستان کې هم په غریبو خلکو کې دی، په اوګو توګو نهرو کې دی. د روجي او د اختر میاش د نهر خېټې خلک خاوندان ګوري. ساربچی دی دا د امبر سرو می خو زامن چې دی دا میاشتې ته نه ګوري، میاشتې ته دا د سپیرې زامن ګوري او هغه ګوري دا نیکان. هغې څه وایي سبا روجه حکومت اعلان نه دی کړی، حکومت اعلان نه دی کړی. ټول کال به حکومت د دوی د مور میړی دویم د مور دویم میړه خو د سړي بدی شي که خوښي نه ټول وایي خبرې کولاو دیاسې ملک اوبو وړی دی. د مور دویم میړه د خلکو بدی شي که خوښي. ټول کال د دې قوم د مور دویم میړی حکومت، خو چې په دغه ورځ خبره زمونږ او د حکومت راشي نو دوی به ضد کې راشي چې حکومت اعلان نه دی کړی، حکومت اعلان نه دی کړی، حکومت چا نه دی کړی، رؤیت هلال والا نه دی کړی. کورم د میردین جماعت شا کورم لوټي لوټي شا. خدایم هلاک کا چې هلاک شي. رؤیت هلال د کراچۍ په شل منځه پلازو کې ناسته ده. میاش لیدلې د بډبیرې او د سوړیزو مورمړی او پلارمړی ده. دا غره صحیح پلازې ته په ټلیفون کې دی شي. دا غره صحیح چې د بډبیرې تانې ته ورشي یو شیخ او تانیدار ته وایي چې خان ما میاش لیدلې ده، امیرزا ورته داس چټي ما ته لږ وګورئ ټول امیرزا شیخ دی که نه غریب ما میاش لیدم میاش مونږ له کار ګورې اوس شیخ غریب منډه کې د شیخ رسئی تانیدار مرزا د تانې ته نشي کېدی نو د کراچۍ پلازې ته به څنګه وشي. بیا د پاکستان په تاریخ کې په پنډای کې میټینګ کیږي، په لاهور کې میټینګ کیږي، په کراچۍ کې کیږي، په کوټه کې ولې نه کیږي، په صوبه سرحد کې ولې نه کیږي؟ دا د پاکستاني سی نه دي کدا د صوبه سرحد او د کوټې خلک د سړي ځامن درته نه ښکاري. یو ځله دلته راوستی معبد خان جومات ته چې هغه د ممبران بیا خپلو کې په پرزونو شو، په کوشتو شو او یو بل سره وټکو. نو دا مې پرور ولی مشوره ده چې کاینده د پاره د صوبه سرحد په نماینده کې سړیتوب وي او ځان ته سړی وي نو د پاکستان د کمیټې نمائندګي به د صوبه سرحد د طرفه نه کوي. زه به د یو صوبې نماینده یم او
او زما په صوبه کې به میاشت ولګې شي او ما ته به اطلاع راشي او زما په مجلس کې نه بللی شي زما په ومه پیړۍ د نالتي چې په مجلس کې وځ بیانات دا زه د قومي او صوبایي اسمبلی منبر ولی نه جوړېږم دا معنی د خیز مور زامن دي دا چې کوم پکې ناشتي دی خو د چا خلکه غاله د چا سترګې کانې دي د چا سپېګمې نشته د چا غوګونه نشته زما خدای فضل د ارڅ شته زه کامیابې دیم شم ولی نه کېږم ځکه نه کېږم چې دوی سره به زه څه کوم په اسمبلو کې څه به کوم هغه ورځ مې یو ستن والده یو صوبایي منبر دلته وزیرم دی په ټوپونو شوی دی بیستیوش مونږ بیستیوش تاسو خو هغه ورځ خدای بې عزتي کړې ده په شرمونو شرموري چې په اسمبلی کې په یو بل باندې چقړې تپئ تاسو خو هغه ورځ نه خدای شرموري صدر مملکت په اسمبلو کې تاسو کنځلې دی که نه دی کنځلې څه حالم اوس آرډر جاری کړی دی چې د صدر تقریر کې چا ګډوډ کړي دي وی نیسئ منبران وی رونیسئ نو خو یو نه دی خو ټول دي دا ستا د ملک منبران دي او دا ستا د ملک اسمبلی دي په دې کې به ما غوندې لیوانې څه کوي خو سوا د کنځلو او د جګړو نه به بل کار نه یې کنه نو دیو جنا زما دا غور نکتو با په قبر کې د پاکستان د اسمبلو نه او د پاکستان د منبرای نه او د پاکستان د وزارت نه الله مې دې په خوب کې امتی وسات په خوب کې تاسو خیال راغی یوې ګنټې له وزیر اعظم راغلی و پرون نه بل ورځ یوې ګنټې له ورشي د ریلوے سټیشن سره په سړک هغه سپینې پټې وګورئ چې چودي لکونه روپۍ په سرکونو لګولې چې کې دیشي چې وزیر اعظم په دې راشي وي بچ پټه وړي نشته کې دیشي ته د سړي زوی نه پټې سچ ډیرانونه د پلار کې پراتین درنه نه اوچتې ته د سړي زوی نه ګڼلې شوی تاسو د سړي ځامن نه ګڼلې کېږي تاسو له چواړې ناراضي کور سره دې د غلو ډېری پراتی بوزونه کور ته درننوځي چې شل راپورټه دې کړي نه د چواړیانو لارې ناراضي چې غلو چت ګټر باندې ښا د غلو متیاز او به په پیپونو بیګیا پیپونو کې بیا سوري وي هغه کې وبزي او هغه د ټوبل او په هغه پیپ کې درننوځي متیاز کوي او چې وخت راشي د سرمایدارو ته او د مالدارو ته او د کروڑپتیانو ته بیا تاسو ګډیږئ بیا به وګوره دا د سټمارې زامن په دې سړکو به ګډیږي دا د رشکو والا به په رستو سنبای جنډه لګولي موټر والا به لګولي سایکل والا هم په رستو جنډه لګولي دا خدای چې رستو یې لګي دا رستو لږ خاص ځای دی دا څه قوم دی دا څه ملک دی الله پاک یو خورز د باندې خنه پیرزو کوي یو ورځ د سعودي او زمونږه 2 غنټې فرق دی کله یوم کې دی شي کله احتمال دام شي چې سعودي او ته یو شي بالکل نظرباز خلق شي لیکن یو ورځ فرق یعنی 2 ورځې ستاو د سعودي فرق او بیا سعودي غوندې تحقیق چې چا باندې دارومدار د حج دی چا باندې دارومدار د حرم دی دارومدار د میاد روجې دی هغه غوندې تحقیق به سوکو کی بیا د هغه غوندې صفا مطلع اوریاز نشتا باران نشتا زل نشتا ایس نشتا ارث صفا کوي نو عزیزانو عرض می داده چې هغه ورځ می زړه کې خپاو ما مال دروجې مبارکم شپي مونږ له د غم شپي
روجه شتاو کنيشتا شتاو کنيشتا لبانه په ټلیفون پښتنو کې 100 غوان تیر شوي اوس ار یو د ګډي زوی ته به غوانم خې 100 غوانو جی مال ډیرو وینا سو مال د مفتنې زویا سو خو ډیرو کنه اوس پس استنجا کولو نه پويږي هغه را پاسي مان به تپوس کوي چې 100 غوان نو زه تاسو سره څه چالو کوم یو د کېما کولو ده چې رانی سی یو د سی کېما کې او د غوخې سپوتا یو په ما دي چې اعتبار دی او ما نه پښتنه کینو بس ما درته ویل چې سبا روزه ده ته ما نه ست پوس کې چې 100 غوان ته څوک کرویت حلال والا اعلانو کو چې روزه ده نو غینه خو تاسو څوک نه کې 100 غوان اختر ده غنه خو تاسو څوک نه کې 100 غوان په دې اختر او پروژه کې مونږ په دې قهر اخته یا رجی دا اخترم په 100 غوانو وکړو او لا چې خان در نه تپوسو او ارباب صاحب در نه تپوسو یا رجی دا اخترم په 100 غوانو وکړو زور ته سکم ناسه غوان سو زورتم بالکل د خبره له د سپیغون د اهمیت نه ورکو غریب سړی چې رانه تاسو کې په سړیتوب ور سره خبره کو او چې دا غټایټ رانه وکي تاسو کې چې تمانه تاسو کې چې 100 غوانو سونو څوک که یقین دی راځي ماوي چې روزه ده ونیسا که ناراضی منیسا که سرالیگی کورتا یوسا خبر خلاص شو که مال سراکه کورتا یوسا نو عزیزانو عرض میں داو چې الله خیر ورځ در باندې د غم کړی دی پزان پوي گئی نا دروځه مبارک شپې مونږه ټول شپه په غیبت تیرو او زما غوندې بے لګامه چوي کنزلم پکیو کی ګډه وډم پکیو وي په غیبت تیرو دا اختر غوندې مبارک شپه قسم په خدای ز پکې خوب نه کوم ټول اختر دیو کنه دیو کنه دیو کنه دیو کنه خدای په عظیم قهر اخته نو عزیزانو عرض میں داو چې داوم دا الله پاغه حیران کن معنیو کی یو معنا دا حیران کن چې یو صفا شی درتا الله پاک د حیرانیت باعث جوړ صفا شی حالانکه په اسلام کې دا دومره د زور خبره نه ده چې دا مونږ ولا صبر زور ورکړي بالکل صفا حکم دی چې صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته روزه میاش دیولی دا روزه ونیسا میاش دیونلی دا منیسا روزه میاش دیولی دا اختر کا میاش دیونلی دا اختر مکاو خبر اخلاص کپ یو خار کې لزایا روزه او لزایا اخترین نو په اسلام کې څه غبار نه دی دا ضروری نه ده چې د ټول پاکستان روزه او اختر دی یو شي او د خلکو ته نه داسې د مور او پلار دشمنی جوړه کړې ده چې پناه په خدای بس چاله خبر رسیدلې ده روزه کړه چاله نه رسیدو روزه نه هو لک سوچ کوي
ریډیو ټلویزیون چې دی دا یو عظیم لعنت دی په ملک کې. نن لکه دا اخبار دی د بنی اسرائیلو عذاب دی، هره ورځ به پکې داسې ټکې وګورې چې ټوله ورځ به د ځان تیکې خورې. نن پکې یو فوټو راغلی دی چې صدر صاحب سره بزرگان ناستی او استحکام پاکستان باندې باس کوي. نو دا یو بزرگ پکې 3 میله اوچته ټوپای په سر ده او دا بزرگان چې ناستی استحکام پاکستان باندې باس کوي نو تسبیح هم په لاس کې دي او زمونږ لغاری صاحب ورته داسې دوربین لګولې دی ورته د شکلونو ته ګوري چې دوی نه به څه استحکام پاکستان شي. په خیال 3 کسه ورسره ناستي، یو خو ټوغکي والی دی داسې بوډاګی غوندې دی، ګوډاګی غوندې هغه دی، یو 2 داسې ټوپي ټخ غوندې ناستي. نو استحکام پاکستان باندې باز کوي. هره ورځ یو داسې شی به پکې وګورئ چې نه به د عقل مني او دا ګوډاګي به په استحکام پاکستان څه باز. استحکام پاکستان بیړه خو په 15 کاله کې تباه شوه. اوس په 5 تاریخ باندې حکومت اعلان کړی دی چوټي کړی ده د اتوار په ورځ یوم کشمیر مناوي. پته کاله کې تباه شوه. اوس په 5 تاریخ باندې حکومت اعلان کړی دی چوټي کړی ده د اتوار په ورځ یوم کشمیر مناوي. پته ده ورته چې په دې کې به څه کېږي؟ لکه زه خو پې پوه نه یم. په دې اتوار په ورځ هړتال به وي. نو توس خیال په ایمان یې وکړئ، په ایمان یې ووایئ چې جنگ په کوم ځای کې دی، رانیولي د کوم ځای خلک دي او هړتال کوم ځای کې کې، چوټي کوم ځای کې کې، زور اندوله پسې ورځي. دا اوس عقل دی؟ دا عقل دی خو وګورئ خبر راغی چې د بدر میدان ته کافر راغلي دي. د بدر میدان 100 میل ملری دی د مدینه منورې نه د بدر میدان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تیار شئ. 313 صحابه، 8 توري، 2 سونه دا تیار شو او 1.5 میله مزل پیدا وکړو او دروجی میاشت وا. پښمنه بچراغه یو قجوره به په 2 کسه نیمه کړه، نیمه به یو صحابي وخړه او نیمه بل، او په دې به روجه مو نیوه او سبا به مظلم کول. هلته خو پکار دا و پیغمبر ته چې چوټي مناو کوي او هړتالو کوي ځکه چې د بدر میدان ته کافر راغلي. پکارو که نه؟ ته ماته ووایه چې ستا د پاکستان فوج چې دی هغه غریبانو زیړی مرض شو چې دا کار نشته په ملک او پی وروای چا وکړ. ملیشا او بارډر دې پی وروای چا وکړ. دي زور به ني د کابلیانو زور وو د روس سره د جنگ کولو وو چې ون خط سره او الله امداد کولو. اغه روس نن خدای تباہ و برباد کړو د کابلیانو د لاسه کنه.
هغه ببر ګیرو والا او ببر سری کابلیان وحشي مزاج کابلیان داغي د لاس روس له خدای شکست ورکو او عمر له دړې وړي. اوس د چیچنیا مسلمانانو ګوره د چیچنیا روس په مخه کړی دی. د بوسنیا مسلمانانو ګوره عیسایان په مخه کړی. ته په هړتالونو باندې کشمیر ګټې ورته به لیډران هم راځي. لیډران به راځي چې کشمیر تعلق به یو احتجاج کی دا تاسو به ولا ورځي چې کشمیر دغه دی. ما ته پرون چاوي ته هم دې جلسې له راځي د کشمیر منځه منډه ونیسه. کشمیر جلسې له برات نو عزیزانو عرض می داو چې زمون ایمان دا دی نه دی د په جنگ بدر کې د پیغمبر ایمان او چې د خدای امداد برا سره زرګونه کافر دي زما قوم مقابله نشي کوله خدا خدای امداد وي. نو ب5000 من الملائکه منزلین ٹھیک شو 15000 ملائک ورته خدای راولېګل چې تاسو کمزوري یې ملائک به امداد کوي. او شو په جنگ احد کې دغه چلو شو د پیغمبر غاښونه مبارک پکې مات شو. نن یو لیډر د ستنې سوکه پکې نه د ننوتي په کوم جنگ نه د کابل په جنگ کې او نه د کشمیر په جنگ کې. او بدې دی نه دا د مورمړې پلارمړې مور ځامن تیاری چاله کشمیر لا پیور دی. حالانکه یو لیډر دومره دی چې پملای رول انجن ګرځي دومره غټ دی. نو دې لیډرانو تاول دا وایي چې ماما مونږ ته د کشمیر خبره مکوا ته مخکې شو مونږ درپسې. دا ایمان هم پیدا کوي کنه خدای هم ستاو باسه چرته خو غیرت کوي کنه. او چې دا ویرونو کشمیر او غزا ده ورته ماما مخکې کېږه چې زور باندې خدای ته ګوري. د خدای لوی ورځ ته وګورئ څه عقل ځان کې پیدا کړي. او عقل کامل او عقل سلیم چې خدای درکړی دی هغې نه سکار واله د بیزوګانو د میلوګانو رونه یې او دا مداریان هم ګډی را ګډی. قسم په خدای الله دې روجې ته وګوره دې ګرانه ته وګوره. یو کیلو سره باټینګن په 1.5 روپۍ یو کیلو سره باټینګ. شنه مرچکی وګوره په 6 روپۍ کیلو شنه مرچکی. نن خبر شوم حالانکه ما اوس چرته مرچکی اغستی نه دي. نن خبر شوم چې شنه مرچکی په 6 ما شنه مرچکی ویلې او بیړه غرکش. یعنی که یو سړی دا وایي چې په پاکستان کې زه غوښه نه خورم چرګ نه خورم بل څه نه خورم چټني سره روټۍ خورم نو چټني خو د شین مرچکی او سره باټینګر نه کیږي کنه. نو الله به دې پاغي پسې مړو. مونږ د الکوالی په زمانہ کې په دې جمعات کې دا جمعات شکر دی چې مغه سي سپیره دی چې څنګه ز پکې ومه غوړ نشو. په دې جمعات کې 10 کاله ما سړی روټۍ خوړلې دي او سړی وظیفه او مرچکی سره دلته یو لنګرای و د خاور لنګرای و په دې کې مرچکی او ټکول هغه سره سړی وظیفه خوړي. اوس که یو سړی وایي چې زه سړی روټۍ سره مرچکی سره پېشمنې کوم نو په 6 روپۍ شنه مرچکی دي او په 1.5 روپۍ سره باټینګر دي. نو الله چټنۍ پسې مړانده کړی. الحمدلله ثم الحمدلله د خدای کروڑها شکرونه. بیګا یو الک رانه تپوس کوي چې مولانا صاحب تاسو خوراک مراک دی روزه کې څنګه یې؟ ما زمونږ څه خوراک کې بس خي
مالواوره تاسو به دا خیال کوئ چې بجدګر ملا کره به څه پخي واوره مسلمان بچه هغه نه چې په خوله یو څه وي او عمل یې بل څه کوي د پیغمبر په منبر ناست دی اوس زما د کور سړي درته راولم دې منبر ته چرګ نری غوښه که په کلونو زما کور ته ننوتي نو دا روجه دې زما د شیطان شي اوس پوه شوئ غټه غوښه مونږ 15-14 کسه یو د کوره 4 کیلو غوښه دا تورزو زمونږ خرج دی 4 کیلو غوښه اوس هم بارو باسم دی سبزی والا تا الوگان ٹیپر کچالان ساگ دا زمون خوراک اوس بار چیزی زه در سره کېږم صفا که د دغې نه په اخوا څه یي زه به مسلمان نه زه هغه مسلمان نه یم چې په دواړه لاسه مې داسې چل کړی چرګ له ورکي داسې چې دا وایي جی جلسه تیاره ده او جلسې ته راشئ ورونو زما غریبان ورونو او تاسو ورته دا ده یاره په څه درته ووایم نو جمعې ورځ ده او روژه ده نو د خولې له میاشتې ګډې وډې راځي تاسو ورته ناست زما غریبان ورونو نو تاسو هغه یې خپه نه شئ ښه او که خپه شئ زما به څه وکړئ زه رک شئ خپل کار کوئ یو خان خپل نوکر ته ویلې او دلا نوکر خان تاسو څه خوشحال دی ډېر چې خان راته دلا ووایي 3 ورځې دې نوکرې روټۍ په کور کې نه خوړه ښځې ورته ویل څه چل دی بیړه دې غرکشه د لوږې ځان وژني ویل خدای را باندې لویه مهرباني کړ خان چې د کوره راووتو ما ته دلا آواز نو لیډر چې وایي زما غریبان ورونو دا د خانه دله ټکی دی مونږ 3 ورځې بیا روټۍ نه او د داسې چل قسم په خدای کړی و زه خو دې لیډرانو سره پاتې یم که نه سټه موزه ما 2 میاشتې په یو تالي ورسره روټۍ خوړلې ده 2 میاشتې په خدای قسم دا موجوده چې څومره دي موجوده په پاکستان کې دا ټول په سیالي رسټ هاوس کې وو او زه ورسره 2 میاشتې مې په یو تالي ورسره خوړلې دروغ نه وی کنی یو را مخکې کوي چې 3 کاڼي وغورځوي چې تا به دا چل نه کړلو خړپ دلته یو لوی اولیاء دی دام پکې و هغه به سهار چټ ورکو دغه ته جیل سپرډنټ ته سپرډنټ براغه جاج کیا چاہیے 4 سیر مچھلی 6 سیر قیمہ 8 مرغے یہ فلان دا دومره چټ به زه ورسره وم که 2 میاشت ماله خو ته یو راوړاندې که دا مانه چې لږ سوځي که نه پوهېږي چې دته پته ده مال که کړته مو کو زه د سیالۍ رسټ هاوس حل وایم که کړته مو قسم په خدای دی هغه خوراکونه یو ورځ یوه بجه وه ټرانزسټر یې ولګولو
او روټه په میز لګېدلې ده کبان پراته دي یعنی اس ټایم به کبان او به چرګانو نو کبان پراته دي غوښې سره کړي پرتی دي ټول میز باندې ګیر چاپیر ناس یہ ریڈیو پاکستان ہے ابھی آپ خبریں سنیے ابھی خبر آئی ہے کہ کراچی میں بندر روڈ پہ گولی چلنے سے 9 افراد ہلاک ہو گئے یو واحد سڑے مفتی محمود و خدای دے خاورم په جنت یو چغداسی کو او چت پاسې د خپل کوټې ته لاړو او روټه و نه پړ او د نورو ټولو د میز جارو او بل چلیو کو واہ یہ جلوس بہت کامیاب یہ جلوس بہت کامیاب یو د زما مخ کې قرآن وکړي په آرام کې نه بیخ موزه خپل مزدوري کوي او روټۍ ګټي او خوري اوزګار وخت درته ملو شي چرته تبلیغ کې ګرځي چرته الله الله کوي اوزګار ټیم دغه لا ور کوي چرته تلاوت کوي چرته درود شریف وایي د خدای خاطر کوي په خدای مې د قسمی چې دا به درته دړه حال نه وي دړه حال اوس چې دې ته ګورم زما د الله په دې نوم باندې د ایمان نور تیز شي چې دا الله هر کار حیران کن یا الله سر دم ور کړي دماغ دم ور کړي عقل دې ته سلب کړي دې چې د سړی حیران شي کنه نو زما عزیزانو عرض مې داو چې په کوم ملک چې اوسېږئ آینده تصورم مکوئ چې دې ملک ته به خدای د سکون ژوند نصیب یا دې ملک کې به د ښه ورځ الله دوی ته نصیب کړي ښه ورځ به په غم بدلي ښه ورځ روژه ښه ورځي دا به په غم بدلي اختر ښه ورځي 2 ورځې په کورونو کې خلک ناست دي اختر ټیکو شو غلطو شو ښه شو بد شو هلکه ښه شو بد شو خو بس وشو که نه خوله دې د مرګ په ناره ټپه شوه خو ټک شه که نه روژه م واو که نه واو پلاني ځای کې واو پلاني ځای اوس نن درېیمه ورځ ده چې صاحب پلاني ځای کې وا که نه واو پلانی و که نه تاسو نیولې واو که نه او پلاني نیولې واو که نه خو بس چپ شه که نه خوله دې ټپه شه دا ستاسو دوا په کار ده چې ما نه لږ دا خلک دغه کېږي که نه زه خو به یې خوړلی نو دې وجې نه لږ سړیتوب په کار دی څه شرافت په کار دی څه انسانیت په کار دی چې دا ژبه او دا دماغ او دا شان خدای څه شي له درکړی روژه شروع شوه خدای ته ګورئ 2 کاره وکئ یو غیبت پرېږدئ تاویلی ماویلی دا کسی پرېږدئ دویمه خبره دا ده چې اوزګار ټیم درته ملاویږي تلاوت کوئ احمد بن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې لیدلی و ورته ویل یا الله ته په څه خوشحالېږي ویل بتلاوت القرآن د قرآن په تلاوت اوزګار ټیم درته ملاویږي د قرآن تلاوت کوئ تراویح کوشش وکړئ چې چېرته ختم وکړئ ختم نه لنډې تراویح پکار دي چې وکړي یو ختم په ټوله روژه کې پکار دی چې هر سړی وکړي یو ختم سنت دی دې نه سوا عزیزانو د روژه ماتي ټیم کې یو مخصوصه خبره درته اخر کې کوم د روژه ماتي په ټیم کې د الله کمپلیټ نظر کرم چې دی د روژه نیون کی طرف سے چې روژه څه وخت کې ماتیږي او منټ 2 پاتې په دغه وخت کې تا او ستا بچي او ټول چې ناست یې لاس اوچت کوي څه دعا چې خدای ته وکړي نو دغه وخت کې د خدای خصوصي کرم درته متوجي
روزه ماته ټول کور په یو ځای کوي. ټیک شو. او دغه وخت د ماشومانو لاس موچت کوي، هیڅ پته نه لګي. ویا شکان ډېر پراته رمضان دی په درد سنم، خدای په خبر دی چې د یار مینه بچا سره نو پته نه لګي چې د خدای رضا په چا د چا په خوله کې ده. په ماشومانو ملا سوچت کوي او دعا په وکي او د خدای خصوصي کرم دغه وخت. بل دا چې وسم کیږي ګوره یو ټکی درته کوم، علاقه مالت کې ګوره تحقیق کوي، اسنه چې څوک به پښمنی ګوره روجونه دا خیال بساتئ. که په کوم محله او په کوم علاقه کې چا به پښمنی روجونی و او د چارو جماعت نو، الله به دا ټول علاقه په جهنم کې پیاږي. ټول علاقه د دې به خاص خیال ساتي. چې څوک به رو جماعتي پاتې نشي او څوک به پښمنی پاتې نشي. خفیه انکواری بکوي خپل علاقه کې دا چل درنو نشي. اسی پته شو تراوه منځونو به ګورانه کیږي چې راشي او ختمونه کوي دغه کوي، دا انکواری بم کوي. تاسو کې دا چل دی لوټي موټي ډېری ګرځوي لاندې نظام دی راوینځي خو نور ایمان درکې یو کار به بل کوي. کله داسې چلو شي ستارو جماعتي ټیم دی او بل تا نه زیات محتاج پیدا شو، خپل والا غلا ورکا، خپل والا غلا ورکا. توم داسې خی دا چې توم داسې شي زما دې په خدای قسمی چې د دې کم خوند دی چې څه وخت کې الله ته پیش شي نو درته پته به ولي. واخر دعوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.